ما ته حواله سره وغځان نه بنوي چې کېدې شي په جمع کې کېدې شي په جماعت کې کېدې شي بل ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم د تهجد مونږ په جماعت دلته کړی دی او دا آیت کریمه د مانځ په باره کې نازل شوې دي کې نه د مونږ لفظ شته نه د فاتحې لفظ شته نه د خلف الامام لفظ شته ستا دعوه کې درې شیان دي فاتحه خلف الامام فاتحه خلف الامام لا صلاه الا بفاتحه الكتاب کې کوم دی خلف الامام ته وایي چې ما درته حدیث ویلی دی لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ودي كده خلف الإمام لفارة الدليل ما تبيش لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كي خلف الإمام كم ده خلف الإمام تك ما تبدي حديث بيو خطايو حديث من ده أو ده دريم ده تتاويل كي سكوت هو يلو منافين ده سكوت شب كيدو تو أو ويل لوستل تو شب كيدا لو لوستل شب كيدا لو لوستل بريبا إن مخمار بيجي كده ورد سلام منافات شب كيدا زان تشيله لوستل زان تشيله چپ کېدل او لوستل دا د پښتو الفاظ دي داسې ګرامر نه غواړي سخت الفاظ لري دریم دا چې تا دا فقط کلمه وویلې ویډیو کې شته چې فقط فاتحه وایه بل شی مه وایه دا ماته د رسول الله د دینه ثابت فقط فاتحه ده فقط لفظ ثابت ده او یا دا ووایه چې زه د قرآن او د حدیث په نوم باندې خپل ځان نه خبروم بسم الله الرحمن الرحیم مجھے بات ہم سے کرتا مولانا صاحب چې دي کنه ډېر چټي خپل په لاره راغی تا ته پته ولګېدل چې یو نه حدیث پېښ کړي آیات پېښ کېدل او ما په خپله دویمه دوره کې تا ته حدیثونه پېښ کړي دي اکون احیاء وراء الامام کله کله چې امام پسې ولاړ بیا څه وکړم نو فاتحه په زړه کې وایم ټیک دا ما مخکې پېښ کړی اوس هم پېښ کړي او مولانا صاحب وایي چې سکوت او د قرات منځ کې ماشومان پرېږدو العیاذ بالله د ده هو المفروض مخالف دا دی چې رسول الله او ابو هريره نه پوهېدل ځکه هغه پوښتنه کوي چې ارأیت سکوتک بین القراءة والتکبیر ټیک مولوی صاحب وویل چې ماشومان پوهېږي او پیغمبر کې العیاذ بالله هغه وایي چې سکوت هم دی او په دغه مستقرات هم شته دی دوی وایي چې سکوت او قرات دواړه نه جمع کېږي د ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول تضاد راغی دلته او بل دا دی چې ما د جماعت وښودی چې طائفة من المؤمنین سلسلې قرآن کې او بل دا دی چې دا آیات په دې ځای کې صریح راغلی چې اضافه قرآن بس او بل دا دی چې مولوي صاحب چې څومره نومونه واخلي چې فلاني صحابي فلاني صحابي فلاني صحابي فلاني صحابي فلاني صحابي د دې یو نوم نه ده ثابته کړه ده ثابته کړه تر قیامته پورې یو کام نه دې کې ټایم لږ ډېر ورته تر قیامته پورې دی یو دې صحابي ثابته کړي چې هغه وایي چې دا آیات چې دی دا په دغه کې راغلی دی سوران کې راغلی دی یو او بل دا چې دا آیات چې دی کنه دا آیات اصلي دی راغلی دی د بل یو آیات کې مشرکان یو خبره کړې وه دا د مشرکانو جواب دی هغه ویلي وو ولا تسمعوا لهذا القرآن دې قرآن ته غوږ مه نیسئ ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه او بل ورکې څه وکړئ چغې ورکې شروع کړي لانجې ورکې شروع کړي مناظرې ورکې شروع کړي دا هر شی ورکې راځي بس قرآن ته غوږ ونه نیسئ قرآن ته غوږ مه نیسئ لعلکم تغلبون کېدای شي تاسو غالبه شئ نو الله ورته څه وویله چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له هغه مشرکان چې څه وایي هغسې مه کوئ غوږ ونیسئ او بل دا آیات مکی دی مکه کې په جماعت مونږ چرته وو ته دا ثابت کړي دا آیات مدني دی خبره خلاصه دا آیات چې څومره صحابو په تفاصیلو کې راغلي دي ټولو چې دا آیات څنګه دی دا مکی دی دا آیات مدني نه دی ټیک دا آیات مدني نه دی دا هر تفسیر چې ته راوړې اوس ته په موقع د خیمه چې دا آیات مدني نه دی دا مکی دی یو او د چې دا څومره صحابه آیات په ټول په هغو پسې دروغ دي هغو په صحیح سند ثابت نه دي دا الا لعنة الله علی دا مسله شوله بل مولوي صاحب ته بیا زه خپل ټایم راکړم چې یو چیني حدیث راوړه د امام صاحب قول راوړه د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه قول راوړه چې هغه خپله ووایي چې امام به شاته ولاړې فاتحه هم وایي بس نه در سره حدیث شته قرآن په سر نشته چې نشته دی او نه در سره د امام قول شته دی ته د چی شي دعوه کوې ته ته چا په مذهب یې ته کوم یو شی یې ته ته خپل ځان اظهار وکړه ته هېڅ وکړه چې نه د قرآن په مذهب نه د حدیث په مذهب نه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې نو ته هېڅ شی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه به دا راوړې چې امام ابو حنیفه خپله ویلي رضی الله عنه چې څوک د امام شاته ولاړ هغه د فاتحه نه وایي امام ابو حنیفه خپله ویلي او سند ثابت دي او دا نورې قصې چټي د مولوي صاحب چټیات چې دي چټیات نه زه تېرېږم هغه جوابونه نه ورکوم ځکه چې په کار نه دي هغه چې کوم د وویل عبدالوهاب دی او بل دی او بل دا خبرې کړې ده تېرې سه او دا مولوي صاحب د خپل اصل نسل د 1887 نه مخکې ثابت کړي دي هم دي ثابت کړي راته بریلي دي راته ثابت کړي دا د انګریز پیداوار زه د دا ثابتولی شم چې د انګریز پیداوار دوی دي او زه د اسلام نه مخکې زه ویل چې د اسلام نه مخکې څوک راته وایي څه چلی کړی
خبره ده وکړه نری جرابو باندې مسح نو چې موږ څه کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم په جراب مسح انګریز دوره مخکې انګریز دوره مخکې د انګریز دورې نه مخکې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم د تخیل رسول الله صلی الله علیه وسلم په جراب مسح کړی ابو داود کې ده ابن ماجه کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په جراب مسح کړی نو اوس د پاکه ده د یو مسلمان د انګریز دورې نه مخکې نه ده کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوره د انګریز نه مخکې ده چې رسول ده رسول صاحب رسول ده مخکې ده خبره کوه مخکې ده مخکې ده تاسو خبرې مې هم نه لرئ زه چا سره مکالمه کوم خبره کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې موږ کوئی سبب په تقریرونه کوم مولوی صاحب تقریرونه کوي مولوی صاحب ستاسو په نظر کې تقریر راغلی څلور سکند پاتې تاسو په مولوی صاحب په دې ملزم کې چې یا په دلیل راوړل چې فاتحه لفظ ورته صریح وی لکه ما چې ویل چې لا صلات الا بعد الكتاب صلات نکره د مسیح د نبی کرام له عموم پیدا کې شاملې کې هر منزل او چې څوک دا خبر نه مانی کنه راغه به عقل نه لري هغه به علم نه لري چې دا عموم پیدا کې هر یو منشي کاغه د امام نشاط ته مخ یې هم صار صلات نکره عام لفظ دی نو دا شی مولوی صاحب دیاته څه چلو کې ورته د زمانه دلایل نه دي څه خیر دی خپل یو دلیل وکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولوی صاحب دا خبره وکړه چې د چټیاتو ته زه جواب نه ورکوم ما دوه آیات لیدلي دي او په دوه آیاتونو کې د چټیات ما تفسیر کړی چې چټیات څه شی دا د عبدالوهاب په دې خبرې چټی خبرې دی ته جواب نه ورکوم خبرې ته د آیات ما جواب کړی درته د حدیث ما جواب کړی چې څه وایي ما یو منټ ځای بل مینه ټوکه ما درته ویلي چې دوه آیات ما ویلي دي وایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له دلیل پیش کړه